په مشاعره کې خبرې خوند نه کوي. یوازې فقط یوه یادونه کوم، هغه دا ده چې ولقت صاحب وایي چې شعر د زړه غږ دی، له زړونو وځي او په زړونو اثر کوي. بله خبره دا ده چې زمونږ اوس د دوست او دښمن تعریف څرګند شوی دی. بهرنی پیار پالیسي مو هم روښانه ده. شاعران د ولس سترګې دي او خدای دې دا ولس نه بې سترګو کوي. دا هغه خلک دي چې ولس ته لوری ورکوي، ټولنې ته لوری ورکوي، احساس ورکوي، فکر ورته ورکوي. نو که زمونږ او ستاسو په شعرونو کې د وطن د ازادۍ، د خپلواکۍ انګیزه، د انګیزې روحیه پکې پیاوړې وي، مطمئن یم چې ټولنه مثبت لور ته سوق کېږي. زه نه غواړم چې د شاعرانو او ستاسو ترمنځ حایل واقع شم. فقط د دې پروګرام د یو متصدي په توګه تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم او ستاسو قدمونه زمونږ لیمه. خدای دې وکړي چې خفه شوي نه اوسئ. د مشاعرې په منځ کې ځینې تمثیلي پارچې هم شته دي. له قدرمن معاون صاحب نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې په دې ټولو برخو کې له موږ سره همکاري کړې ده. د توجه څخه مو ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمن د ننګرهار والي صاحب خان کندوزی، د ولایت شورا قدرمن رئیس، د ولسمشر سلاکار جناب ازمون صاحب او د شاعرانو د ټولو په نمایندګۍ به مشر شاعر جناب شهید صاحب، همدغه راز ټولو درنو فرهنګیانو، ځوانانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ټولو ته سلامونه او احترام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې نن ټول په جام و خروش سره د بیګا شپې نه او نن ورځ د جشن په مراسمو کې په ښه شان باندې ګډون وکړ او په ډېرو شاندارو مراسمو سره د جناب والي صاحب په لارښوونه او د ځانګړې توجه باندې په واقعي ډول باندې چې په ننګرهار کې بېساری جشن و. ځکه د هېواد نور جشنونه چې موږ د مطبوعاتو له لارې تعقیب کړه تر دې حده نه وته په مرکز کې. نو زه تاسو ټولو ننګرهاریانو ته او دغه فرهنګیانو ته ټولو ته زړه پرې مبارکي وایم. دوستانو، په دې ډېر زه خوشحاله یم زموږ والي صاحب په اړه باندې زه ووایم چې شکر الحمدلله موږ په ننګرهار کې والي صاحب د ټولو مشورو ته غوږ همیشه ایښی دی او دلته زموږ چې کوم ملي ارزښتونه دي په مجموع کې هغې ته ښه ژمن شخصیت دی. ځکه موږ چې هره مشوره ورکړې ده، زه به یې خیر د مرستیال په توګه یم، خو په مجموع کې چې ټول زه خو باید ورسره فارسي کې مشوره وکړم، خو په مجموع کې که زموږ مدني ټولنې دي، فرهنګیان دي، دوستان دي، یو هیات وخت ورکړی دی او ما خو چون پخواني والي صاحبانو سم کار کړی، زه د ټولو نه مشکور یم. والي صاحبانو په ننګرهار کې ښه کارونه کړي دي، خو دا کندوزی صاحب یوازینی والي دی چې ډېر زیات کار کوي او د سار د وخته نه چې راپاڅي د لمانځه نه وروسته او تر ماښام او ماخوستنه پورې ملاقاتونه لري. هېڅ وخت به داسې نه وي دوستانو. زه د ځینو خلکو ته وایم چې تاسو که چېرته د والي صاحب د وخت غوښتو څه مسله وي ما ته مستقیما راځئ، زه د لاس نه نیسم ورباندې، هېڅ مشکل نشته دی. هر وخت کولی شئ د هغه سره وګورئ او د هر چا خبرې ته غوږ ږدي او په ډېر دقیق ډول باندې. نو زه مننه کوم چون د دغه والي صاحب په مشرۍ باندې که د والي صاحب ویلې چې دا جشن من لمانځئ خو نه به لمانځو ځکه زموږ مشر دی، مګر ده داسې په اخلاص باندې او په مینه باندې د دغه جشن د لمانځنې لپاره موږ ته لارښوونې کړې وي او په واقعي ډول باندې زموږ ټول که زموږ د ادارو مسؤلین دي، که زموږ فرهنګیان دي، که زموږ عام خلک دي، خصوصا دغه مدني ټولنې اصناف دا ټول ډېر د زړه د خلاصه هر دوکاندار والا دلته پکې برخه اخیستې ده، خپل دوکانونه یې ښایسته کړي، ښکلي کړي دي. زه پرون په دې د ګل فروشۍ په دوکانونو باندې راتلم چې ومې کتله دا موټرې ولاړې وې په ګل فروش کولې، هر موټر نه 5,000 روپۍ اخیستې، مګر هغوی ته 50 روپۍ ورکولې په دې بیارغونو باندې پوښه. نو دا د هر چا احساس دی او فکر دی او د دغه وطن سره مینه ده، خپلو ملي ارزښتونو سره او دغه ملي ورځو سره مینه او علاقه لري او خپل
هغه شخصیتونه چې هغه واقعا هم د دې وطن افتخاراتو لکه غازي شاه امان الله خان او نور دغه شانتې دوی سره مینه او علاقه ده د ټولو دوستانو تاسو په نن ورځ په ګذشت کې لیدلي یو تمثیل چې د دې ځوانانو د سپین ږیرو او مشرانو په خپل ملي لباس کې او د هغې وخت زمانې ټوپکونه یې په غاړه کې اچولي نو هر څوک چې د جشن ته ناست او یا چا د مطبوعاتو له لارې او د رسنیو له لارې تعقیب کړی وي نو واقعا یو مزه او یو احساس هر چا سره پیدا کېدل. همدغه رقم زمونږ د مشرانې خویندې وي چې هغوی د ملالۍ په رول کې او د نازوانا په رول کې او په نورو بیبي علایي او نور زمونږ دلته د وطن د ښځینه او قهرمانو په رول کې هغه تېره شولې. نو په مجموع کې ټول کور ودان د هر چا دوستانو زما هم خبرې ډېرې نه شي، فقط احترام مې کاوه ستاسو ډېرې خبرې لکه چې جامدر صاحب ویلي چې مشاعره ده او شاعران به خپلې خبرې کوي. خو زه د یوه خبره کومه، ګوره په دلته چې زمونږ هره ملي ورځ او یا عام دغه داسې محفلونه او مجالسي، خو ننګرهار کې ګوره بې مشاعرې ښه نه ښکاري. ننګرهار د مشاعرې ځای دی، ننګرهار شاعرانه سیمه ده، ننګرهار کې د علم او فرهنګ او ادب زانګو ده. باید ضرور پکې مشاعره او دغه شانتې ادبي او فرهنګي بانډار پکې موجود وي. نو زه ډېره زیاته مننه کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ هغه ملي موسیقي ده هلته د رباب هم دی، دا به هم پکې لږ وټنګوي او ټول به په د هر شعر سره نو واقعا هم د شعرونو نه باید انشاءالله ټول خوند اخلي. شکر الحمدلله موږ داسې ښکلي او خواږه شاعران لرو، د دوی دا ښکلي شعرونه د دوی د خوږو خولو نه دا به ټول واورو او ټول به انشاءالله د دوی نه مزه واخلو. نو ځکه ټول دوستان اکثره ستړي دي نن په دې جشن په دغه مراسمو کې هم په ډېر زړه د اخلاصه برخه اخیستې وه او نن دغه د ماښامې بیا ټول راغلي دي په شوق او ذوق باندې. نو ټولو کور ودان چې بیا موږ تکلیف ایستلی او راغلي استې او په ځانګړي ډول د والي صاحب نه یو ځل بیا مننه کوم چې سخت دا موقع موږ ته برابرې کړې د ټولو ځوانانو دپاره د فرهنګیانو دپاره چې دغلته پرې موږ ټول مراسم په ځای کو. مخکې دغه وویل ده همدرد صاحب وویل چې زمونږ جشن پای دی، ګوره پای نه دی، 3 ورځې مونږ نندارتون دی، خیر هغه مکمل جشن دی زمونږ نندارتون ته هر څوک ورتلی شي هلته پکې خپل وطن تولیدات دي. 3 ورځې به زمونږ دا جشن په دې صرف همدغه ځای کې عام وي او نور هم کولی شي چې نورې سرګماري او پروګرامونه څوک لري. موږ 3 ورځې جشن دا کړی، یعنې موږ د شنبې ورځ سبا د جمعې او بله ورځ د شنبې ورځ هم د جشن پروګرام لرو. ټولو ته ښه ماښامیا غواړم، ټول خوشحاله اوسئ. هزارو زما عرضه دا بیان مه هېروئ، هزارو زما عرضه دا بیان مه هېروئ، حدیث حب الوطن من الایمان مه هېروئ. بانی د استقلال او د افغان د ولس مشر، بانی د استقلال او د افغان د ولس مشر غازی امان الله همې دوران مه هېروئ. قدرمنو عزیزینو مشرانو او زمونږ د فرهنګي برخې درنو ملګرو، زما د شعر سرخط دی د استقلال بیرغ ته، د ازادۍ د مشالونه قربان، د ازادۍ د مشالونه قربان، بیرغه ستا د رپېدونه قربان. تا د باننګو اشارو سره خپل ټول افغانان دې په هجان راوستل. ته د غازي امان الله یادګار یې، تا په مستۍ ښکلي زلمیان راوستل. ته د میرویس او احمد شاه نښه یې، ته د میرویس او احمد شاه نښه یې، تا په غیرت واړه غازیان راوستل. ستا د لوی شان، ستا د لوی شان او شوکتونه قربان، بیرغه ستا د رپېدونه قربان.
چکچک خودش لري تا د ملالې لاس کې لاس ورکړې تا د ملالې لاس کې لاس ورکړې اے د خوشحال بابا د ننګ ملګریا تا د ملالې لاس کې لاس ورکړې اے د خوشحال بابا د ننګ ملګریا ته د ایمل او دریا خان نښه اے د شهید بابا د جنگ ملګریا او تا هر افغان ته د ننګ درس ښودلی اے د افغان شیرشاه د څنګ ملګریا ستا د همت د ځلیدو نه قربان بیرغه ستا د رپېدو نه قربان مننه د ننګ چراغې رڼایي لرې ته د ننګ چراغې رڼایي لرې ته پخوا و شادې پتنګان رادرومي ته د سربازو مېړنو ډیوه یې ګوره ستا خواته شاه زلمیان رادرومي ای د باعزمو افغانانو نښې ای د باعزمو افغانانو نښې تا د لار خوا عاشقان رادرومي قربان 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 ستا د ابرونه قربان بیرغه ستا د رپېدو نه قربان ای د شهید د خاطرو بیرغه ای د شهید د خاطرو بیرغه مونږه په زړه کې امیدونه لرو مونږ په پوره زړه تا ته ډاډ درکوو ملي وحدت ته ښه فکرونه لرو د ازادۍ او خپلواکۍ رویباره د ازادۍ او خپلواکۍ رویباره تا ته مونږ ډېر احترامونه لرو ستا د رنګینو نشانو نه قربان ستا د رنګینو نشانو نه قربان بیرغه ستا د رپېدو نه قربان ستاسو له توجه نه یو جهان مننه ډېرې د تاریخ پاڼې زمونږ د نیکو راوړه او قاصده پسې ورشه لږ خبر د پښتنو راوړه قاصده پسې ورشه نا خبره دي خبرې کا قاصده پسې ورشه نا خبره دي خبرې کا او یوې که نه ټولې که لښکرې کا او ورچې شي قاصده نو زما ورته سلام وایه ټولې که په ټولې که نو بیا مې دا پیغام وایه ژوند د خوارو زار دی بېلابېل پاره پاره وینم هر ځای کې قاصده پښتانه په غرغره وینم او بل طرف ته که اورېدو ته ټینګېدلی شي نو زړه مې راوپړسېد خولې له راغی او نن به یې ویم دې فیصلې له راغی که اورېدو ته ټینګېدلی شي نو سر به دې خلاص کړم کله غلی شي نو دا زه چې وس د ظلم زور نه لرم ځکه په خپل وطن کې کور نه لرم د کری کور کې یم ډېره بله لټنه لرم وطن مې خپل دی خو والله پکې کوټه نه لرم نو که پې پوهېږې خو له دې نه غټ پېغور نشته په خپل وطن کې مې اشنا د خټو کور نشته په دې وطن کې د خړ پړ په لږو تور چې وي ستا د تعمیر وي خو زما د خټو کور چې وي مننه مننه نو که پې پوهېږې خو له دې نه غټ پېغور نشته په دې وطن کې مې اشنا د خټو کور نشته په دې وطن کې د خړ پړ په لږو تور چې وي ستا د تعمیر وي خو زما د خټو کور چې وي نو لیوان به وخوري څو لښکرې که سالار لري هر یو غاصب د څارنوال صاحب سردار لري دې له پوښتنې یې زموږ ژوندون خیرات ورکړه قاضي صاحب خپله غاصبانو له برات ورکړه مننه نو زمونږ دردونو سره ته په ژړا سر نشي لالا ته ناخبره ښې د حالم چې خبر نشي خیر دی په موږ که څه تېرېږي د یو بل په ښار کې لالا ته خلاصې تڼۍ ګرځه د کابل په ښار کې نور
به دې نوم په خوله وانخلم دا غیرت به وکړم که د غربت د لاسه تنګ شم بغاوت به وکړم دا زه بېوسه به تر څو پورې دا غلی شمه لکه منظور په سر د دار مې کوي چې غلی شمه او د نیمګړتیا نه به په هر حال کې پوره لاړ شي که زما ومنې او زما په مشوره لاړ شي د سلطنت به دې په ټول وطن یادګار جوړ شي څو غازیمان دي دا په دار که چې ننګرهار جوړ شي نه زه وم نیم ژوند دی زه یې نه وړم تر علاجه پورې زه وم نیم ژوند دی زه یې نه وړم تر علاجه پورې داسې یو خوی مربوطېده ستا د مزاجه پورې او سکونه ستا او د هغې تر منځه سرې کرښې دي سکونه ستا او د هغې تر منځه سرې کرښې دي سرشاره عشقه فقط تلی شي تر رواجه پورې او د حقایقو په دروغجن لټون نه سوږي خلک د حقایقو په دروغجن لټون نه سوږي خلک تر هغې شور کوي چې سر وړاندې کړي تاجه پورې اوس یو غزل دی وایي څه د جذبو له شوره ډک او د احساس وختو څه د جذبو له شوره ډک او د احساس وختو هیڅ هم ونه شو که هر څومره مو په لاس وخت و تا میخانې او پسرلي زما تر څنګه راوړه تا میخانې او پسرلي زما تر څنګه راوړه لمس ته نشه په کار و اوف څومره حساس وخت و او ستوماني ډېره وه پاسته موسم عطرونه شیندل ستوماني ډېره وه پاسته موسم عطرونه شیندل جذباتو حد وکړه خو څه پې چې نور خلاص وخت و او شپه چې پخه شوه او وهمونو تنهایي خوړله شپه چې پخه شوه او وهمونو تنهایي خوړله اړمنو زړونو له همدغه د تماس وخت و او د حقایقو په لټون کې بیلات پیدا کړ د حقایقو په لټون کې بیلات پیدا کړ تسل خبر نه و چې دا د تش لباس وخت و ډېره مننه دا ته څومره بختور یې جلال کوټه دا ته څومره بختور یې جلال کوټه د ننګونو شهزادګان د غیږ ته راشي د تاریخ د حماسو زرین بابونه یو سپېڅلی یو امان د غیږ ته راشي ننګرهار بختور ده چې جلال آباد بختور ده چې د دوو سپېڅلو وتلو قهرمانانو ملي اتلانو کور دی چې هغه یو غازي امان الله خان او بل فخر افغان خان عبدالغفار خان دا زموږ ویاړونه دي زموږ افتخارات دي دا د عدم تشدد د فلسفې لارویان دي موږ خوشحاله یو هیله او توقع مو دا ده چې ننګرهار د سولې د امن ثبات فرهنګ بیا رغونې بیا هماغسې یوه شمله پورته کړي او دغه د جنګ لمبه ترې ورکه شي د جنګ ټغر ترې ډور شي ډېره مننه څوک یې اشر البوزي څوک ترې لښکر جوړوي څوک یې اشر البوزي څوک ترې لښکر جوړوي هر ستمګر د پښتنو دپاره شر جوړوي وخت چې په ما د څه احسان کوي نو داسې کوي وخت چې په ما د څه احسان کوي نو داسې کوي ما نه سرمن وباسي ما لتې څادر جوړوي زه هم په خپل وار سره د غونډې البته د مشاعرې ټولو ګډونوالو ته دغه نیکمرغې ورځې مبارکي وایم اوس هم راسره خپل یو غزل دی ربه له تا فقط همدا یوه غوښتنه کوو ربه له تا فقط همدا یوه غوښتنه کوم جنګ دې در ټول که نور هېڅ نه غواړم ژمنه کوم چې پریختې به مو وحشیان که انسانان بولي چې پریختې به مو وحشیان که انسانان بولي زه کله کله د خپل ځان نه دا پوښتنه کوم په دغه شرط چې نور به دې خاورې له شر نه راوړي په دغه شرط چې نور به دې خاورې له شر نه راوړي قاتل دې ما مړ کړي د خون ورله بخښنه کوم په دغه شرط
چې نور به دې خاورې له شر نه راوړي قاتل دې ما مړ کړي د خون ورله بخښنه کوم زه به تر کومه ورور وژنې ته جهاد وایم زه به تر کومه ورور وژنې ته جهاد وایم زه به لا نور څومره په دې نوم ورور وژنه کوم څوک چې د جنګ لوګو کې هم بچي ښوونځي ته لیږي همتمل صاحب څوک چې د جنګ لوګو کې هم بچي ښوونځي ته لیږي خالد حکمل له هغه خلکو نه مننه کوم ډېره مننه پښتون چې شي هغه خو مې بیخي د زړګي سر شي سړی چې وي د هر یو قام انسان زمونږ خپل دی او دا ځمکې دي خانان او ملکان خپلو کې ویشي دا ځمکې دي خانان او ملکان خپلو کې ویشي دا شکر دی چې لمر سپوږمۍ اسمان زمونږ خپل دی او په زړه کې خو پوهېږو چې خپل کور مو پکې نشته په زړه کې خو پوهېږو چې خپل کور مو پکې نشته په خوله وایو چې ټول افغانستان زمونږ خپل دی همدې وزن کې یو څو بیتونه نور هم دي د ملکانو او خانانو زور هماغسې دی د ملکانو او خانانو زور هماغسې دی ملا چې څه ووایي کلی کور هماغسې دی او موږ چې سهار پټي ته ووځو ماښام ترې راځو موږ چې سهار پټي ته ووځو ماښام ترې راځو او د حاجي بابا په موږ کور هماغسې دی او تلې ونې چې په دې کیسو کې ګوتې وهي چې سپین هماغسې دی تور خو تور هماغسې دی په کوکنارګل کې په مازدیګر کې د کوکنارو منظرې ته راشه په مازدیګر کې د کوکنارو منظرې ته راشه جوړ په ګودر باندې د نجونو شور هماغسې دی ښکلو ته غاړه ورکوي په نوم یې نه پېژني ځواب څه لږ ډېر بدل شوی نور هماغسې ازادي د رب نعمت دی په ساتلې غټ حکمت دی زما د شعر عنوان دی ازادي د زمري اتهویشتمه د غازیانو سرښندنه د زمري اتهویشتمه د غازیانو سرښندنه د پکتیا خپلو ځوانانو هره خوا کړل اتڼونه د پکتیا خپلو ځوانانو هره خوا کړل اتڼونه د غنمو ډوډۍ وخو د غنمو ډوډۍ وخو ډېر پریمانو سکروکونه د غنمو ډوډۍ وخو ډېر پریمانو سکروکونه هغه وخت په سکروکانو هر افغان بلد خندانو نن خو هر شی ګران خرڅېږي نن خو هر شی ګران خرڅېږي خو ارزان دي نن مرګونه نن خو هر شی ګران خرڅېږي خو ارزان دي نن مرګونه او د ځوانۍ خزان راغلی رژوي ښکلي ګلونه د ځوانۍ خزان راغلی رژوي ښکلي ګلونه او د خزان سیلۍ لګېږي ورسره ساړه بادونه یو د بل وینو تتېږي یو د بل وینو تتېږي یو د بل وهو سرونه او هر یو سر مو قیمتي دی هر یو سر مو قیمتي دی نه وزې دي نه پسونه هر یو سر مو قیمتي دی نه وزې دي نه پسونه او څو لسیزو چې جنګېږو څو لسیزو چې جنګېږو آخر ولې نه پوهېږو شول تباه ځوانان میړونه او بې اولاده شول پلرونه د زمري اتهویشتمه د غازیانو سرښندنه دا ځوانان به د چا څه وي دا ځوانان به د چا څه وي یا بترونه یا بورونه او موږ ته سوځي مکتبونه ځان ته غواړي کالجونه ځان ته جوړې دانشګاه کړي موږ ته جوړ کړي کشتارګاه کړي خو پر موږ یې نه لورېږي خو پر موږ یې نه لورېږي خړې دښتې خړ ډاګونه او موږ ته خړې تیږې پرېږدي موږ ته خړې تیږې پرېږدي او له موږ ویسي سره لانونه افغانان په سیندو څه کړي افغانان په سیندو څه کړي او موږ جوړ کړي پرې بندونه افغانان په سیندو څه کړي موږ جوړ کړي پرې بندونه
او د پنجاب ژوند دې هوسا وي د پنجاب ژوند دې هوسا وي ته پرې څه کوې پښتونه مونږ ته تیلو ډیوه غواړې مونږ ته تیلو ډیوه غواړې ځان ته بل سپین څراغونه او مونږ ته وچه ډوډۍ نشته څومره رنګ رنګ سوامونه د زمري اته ویشتمه د غازیانو سرښندنه مونږ ته توره کېږدۍ نشته شاهانه ستاسې قصرونه مونږ ته توره کېږدۍ نشته شاهانه ستاسې قصرونه او وخته دا څنګه انصاف دی ته خوښي کړه مونږ غمونه یوه ورځ به خدای راضي شي بیا به هغه وخت قاضي شي او د کونړ په سیند به جوړ کړم د اوبو برېښنا بندونه څو خاین وطن پلورونکو تل تباه کونړ زنګونه او دوه ویشتمه پېړۍ راغله لا زمونږ زاړه فکرونه خلک وختل فضا ته او مونږ په ځمکه کړو خوبونه افغانان د سوخ لرګي دي تودوي پرې تنورونه او د تنور په سرو سکروټو ګرموي ساړه دیګونه او مخالف او ورور واوره زه او ته سره ورونه او د زمري اته ویشتمه د غازیانو سرښندنه دا وطن مثال د ونې ګران قومونه یې شاخونه که یو شاخ د ونې وچ شي ټوله ونه وي غمجنه که دا ونه وي زرغونه وي ارام به ولسونه دغه باغ که چیرې وچ شي بیا به مړاوي شي ګلونه او ټول ملت مو مسلمان دی هر مسجد کې اذانونه هر ملا په منبر وایي مؤمنان دي سرونه له یو لاس اواز نه خیږي پرې جوړه دواړه لاسونه او لکه مچ به پښیمان شو بیا به مرو خپل لاسونه بیا به وخت له وخته تیر وي بیا به نوي فرصتونه دا جګړه د منطقې ده او نړیوال ریبودونه زه او ته که سره یو شو د دښمن باسو غاښونه همیشه دې وي سورلړي دا زمونږ ملي ځواکونه او زه خلیل الله ته سوال کړم نور په خلا که خبرونه د سید ودري بیته دی خدای دې وکړي چې د چا خاطر ورباندې دروند نه شي چې خپله ګټه درنه غواړي او تاوان نه مني دغسې خلک مې باور وکړه وجدان نه مني په ار کې هم ځینې خبرې مو مشران نه مني لکه د خپلې غوندې بس د چا احسان نه مني هغه خو بیا مرور شوی دی او چغې وهي چا راته وویل چې بیا یې ګل مرجان نه مني یو غزل دی نورې راتلونکو زمانو ته دعاګانې کوو که خدای خښي پښتنو ته دعاګانې کوو دا ډېره بده ده چې اوس هم زیارتونه ستایو مونږ به تر کومه پخوانو ته دعاګانې کوو ظهیر صاحب اوس وخت د دې ده چې له خوبه ویده کام راویښ کړو تر څو به هغه پیرخانو ته دعاګانې کوو بدنصیبي زمونږ تر دې بریده راورسېده چې نابللو میلمنو ته دعاګانې کوو مونږ هغه نه یو چې د ځینو خلکو په څېر په ولسونو کې فتنو ته دعاګانې کوو
د خپلواکۍ درس دې په شعر کې کمالزیه وینم ستا د سپېڅلو ترانو ته دعاګانې کوو.